سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ د سخا ډیره مشهوره ده. روایاتو کې راځي چې حضرت عثمان سے دوزل جنت په بیا باندې اخیسته ده. دا دومره سخی انسانو. مدینه منوره کې الله پاک دې مونږ او تاسو بار بار بوزي. مکه معظمه او مدینه منوره کې آلته یعنی سعودي کې د اوبولک تکلیفي. د مدینه منوره کې یو کویو داغه اوبوي هغه خوږی وي. انور چې کم کویانو نو داغه اوبلګي ټیک نه وي، د استعمال قابل نه وي. خدا کم کوی چې د اوبه صحیح وي دا د یو يهودي په چارج کې مشر هغه او هغه به د اوبه خرصولې. نو خلکو ته انتهایی سخت تکلیفو. د چا دومره وس کېږي چې روزانه اوبه په بیا باندې اخلي. اوبه خدا ویړیا د الله نعمت دی، خو موت قدرونه که 14 تکې ناستونو بمبه خفول پرشر سرم خوشي کړي نو بهیږي نو پروام نه وي. دومره بیځای استعمالو دومره اسراف پکې کو چې زمو استاد ذهن نه بره دی. خو هغه ټیم کې بیا د دې نعمت قدر پیدا کیږي چې کله دا نعمت الله واخلي. نو دې کې لګا احتیاط پکار دی. او ډېر حضرات خو بس داسي چې ځان نه د اوبو مې یو کپ جوړ کړی وي لګیا وي چار څومره استعمال کې اس احساس نشتا. او کلا غسل خانه ته ورنوتون الله دې خیر وکي. بعض خلک خفقیګو بنا دا کمی مونږ او تاسو کې شتا. بعض خلکو دا سکړي د مساجدو چې کمی غسل خانه وی اول خو په مسجد کې د غسل خانه اړو ضرورت شته نه، او بعض مساجدو کې جوړ شوی نو خلک ورته په نمبر ولاړی. بیا هغه کتاب په زمانه نمبر دی نو چې ورننوځي بیا لګي. اوس دا سوچ نه کوي چې دا اسراف دی. نو آلته کې اوبه کمی وي او دغه يهودي با اوبه خرصولې په بیا باندې. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورتراله چیرې د خلکو ته تکلیف دی. د يهودي سره کېناستو ورته وی چې دا کوی په ما باندې خرڅ کا، دا په ما باندې خرڅ کا. او ته دا در باندې څنګه خرڅ کم؟ په دې خو زه پیسې ګټم چې پتا مې خرڅ کړ به زما خوا دکانداری او تجارت او بزنس چې هغه به ختم شي. نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کوم ډیرو خيارو اغم بزنسمنو تجارت وغیرہ کړیو او په دغه اصول باندې پویدا. نو حضرت عثمان سے ورته فرمایله چې یا خدا کوی ټول راکا، څومره قیمت چې ته غواړې مو مانګي قیمت چې ورته ویل کیږي، څومره ته غواړې هغه واخله. خو هغه انکار کوي. خدویمه خبره دادا چې دا سوکا کله خبره ده خوښ شي نیم مال راکا نیم ته واخله، نیم دې ساسو او پیسې هم د کومره در کوم چې څومره ته غواړې. هغه چې د دې څه مطلب وي دا چې بس یو ورځ به زو برو باسم یو ورځ به ترو باسي. هغه ورته چې دا څه خو ټیک ده. بس عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته پیسې ورکړلې کوی واخیست، نیم داغو نیم ده. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به اوبر اوسل خو چې کله ارس ترتیب وغیرہ برابر کا نو بیا اعلان وکا چې کوم ورځ زمانه نمبر وی د مدینه طیبه عام او خاص مسلمانان دیو که غیر مسلم دی ټولو ته اجازت دی اغه دی راضی او فری او بده دی کوی نو باسو وړي دی. مسلمانانو ته د الله بندگانو ته وقف کړه الله د رضا د پاره. نو خلق براتلو فری او به وړلې نو بیا د بې او بو باندې چاسه کوله. د يهودي نمبر بچو ایسوک بم نه راتله گاګه ختم مکمل.
نو بیا راغله عثمان غنی صاحب پسې چې دا نیم نورم خرڅومه هغه ورله څه پیسې میسې ورکړې وې رایکه ټولې ترې واخیسته او اعلان یې وکړه چې ټولو مسلمانانو ته او ټولو انسانانو ته اجازت دی ما د الله د رضا دپاره دا وقف کړی دی ټول ترې نه اوبه چلوئ الله پاک دې مونږ او تاسو کې سخاوت را پیدا کړي او الله دې توفیق را نصیب کړي چې مونږ او تاسو خپل مال د الله په لار کې ولګوو